د غزني د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي تیر یو کال کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 55 مخابراتي شبکو انتنونه درول شوي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو مخابراتي ستونزې ورسره کمې شوي دي. د غزني ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تقریبا 55 سایټونه نوي ان شاء الله درولي دي. د 2014 هجري شمسي کال کې او د راتلونکي کال لپاره هم ان شاء الله موږ پلانونه لرو. په همدې حال کې د غزني اوسیدونکي وایي د نورو کلونو په پرتله د ولایت کې مخابراتي ستونزې تر یوه حده حل شوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو کمزوری فعالیت، د انټرنیټي خدمتونو د بیو لوړوالی جدي ستونزې دي او له چارواکو یې د حل غوښتنه کوي. مخکې موږ زنخان ولسوالۍ کې چې مخکې انتن نه و، اوس د افغان سیم کارت انتن شته. ماشاءالله اوس د پخوا پرتله ښه ده. اینترنت هم هزینه‌اش بالاست، هم کارکردش ضعیف است. باید اداره اطراف و امارت اسلامی به توجه داشته باشه. رو بعضی ولسوالیو کې اوسولو مخکې تیر حکومت کې سولو ولسوالیو کې کار نه کاوه، زیاتره ولسوالیو کې خپل واغز ولسوالیو کې سولو په هغه وخت کې یعنی یوه شبکې منتن کار نه کاولو، خو په غزني ولایت کې ښه کار کولو. اوس داسې شوي دي چې په ولسوالیو کې فعاله شوي دي، دونه تیز هم نه دي، خو په نسبت غزني کې بیا ډېر ځای په شوي دي انتنونه، یعنی نېټ ډېر ځای په شوی ده انتن. باید وویل شي چې د غزني ولایت ګیرو، ناوه، مالستان، ناجرستان، ناور او ځینې نورې ولسوالۍ او سیمې کلونه له مخابراتي اسانتیاو بې برخې وې چې د اسلامي امارت تر راتلو وروسته د امن په ټینګېدو سره یې خلکو مخابراتي شبکو ته هم لاسرسی پیدا کړ.